एडिशन कोमा काबिल एहतराम कमिश्नर साहब तاسو څومره مسایل دلته کوړل دا وختن فوختن ذکر شیم دی او د دې حواله سره مونږه حکمت عملیم جوړ کړی دي خو بدقسمت دي دا چې سنا سو وجوهات و بناغه ډیلی شي او دا ډیلی پوجا باندې مسایل حل نشي زمونږ یو تجویز دار اوس چې په دوباره باندې د الله راغله دي نو زمونږ تاسو په فورم باندې مونږه یو ریکوست دو چې مونږه ټول صدران ناشتي ټول صدران بنن مونږ دا عہد کوو چې هر دکاندار باندې به مونږ ګرځو دکاندار و ماسک چولی ان شاء الله دا هغه دکاندار سره کو یو نوکر دې کو دوی کو دی به ماسک چولی دا مونږ په ځان انشور کوو خو مې روبانیو کې اوس د سراوندینګ نه گاګ راځي او دا گاګ بیا دغه ته ولاړ دی او د ماسک نه دکاندار خو شر نشي کوي ته خامخا ماسک واچوا بل د دکاندار خو سر روتی غریب نه دی خو دې ناس چې گاګ چته راشي مال او زه خرڅ کما نو چې گاګ ته مې پتا را سودا نه خرڅوم ورو ځه ماسک نه چون دا خو امپاسبل غونډه خبره ده اوس دا ذمہ داری مې روبانیو کې د دکان د نه ذمہ داری منګه خلو هر دکاندار په ماسک دا صدر سیکریټری نن دا مونږ کولو برملا اعلان کو صدر سیکریټری په مونږ هر دکاندار ته ونګوي بای ته سار راځي دکاندارې ته کنه ته ماسک چې تاسو سره سوګي دی او ماسک چې کو کم کس بغیر ماسک ناسي او د خلاف اکشن وشو مونږ مداغه ملګری نه یو دا مونږ عہد کو خو د دې سره سره په بازار کې دا کوم هجوم دی سر دا مونږ نشو کولای دا د تاسو په دې سپارټ باندې تاسو له کوم د خپل طریقې کار جوړ کې ای سی صاحبان لا ډیپټي کمشنر صاحب سره تاسو یو میټینګ وکړئ چې بهر نه کم خلک راځي چې په کار چې د کور شړې روزي بازار ته روزي نو چې هغه ذهن کې دا خبره وي چې ارزه ماسک چم کړی زما خلاف په کاروایی کیږي نو کو دا الټنه داغه دا سو جوړي نو مال چې دکان ته راځي نو به اټومیټ ماسک چولی نو داغه کاروایی به زما دکاندار خلاف نه کیږي بیا او دا کومه پور زمونږ خبره ان شاء الله موږ به ماسک اچو نو یو مې ربانو کې سر تاسو په دې حواله باندې لګا ځکه چې زمونږ زیات دکانداران ماسک چولی خو تاسو چې کوم گاګ ولر د ماسک نه چولې لہذا ز سیلینګ په دې وجه باندې کومه او په دې مخ کې زمونږ واقعم راغلی و زما د رور ذکر فیاض خان هغه هم دغه سیم کارو ویجیاره دلته کې کوم گاګ راغلی دی په دې چاټوک پلازا کې سهرش میډم زمونږ پلازا سیل کړله ما وته د دې ځنه ټلیفون کوم مې جزر اعظم او زه د تاسو مخامخ دوه قسم خبرې دي کو تاسو دا غواړئ چې مونږه دا اوینس خلکو ته ورکو او د خلکو ته دا غاهی دا پوهه ورکو د خلک مونږه په دې باندې په امپلیمنټیشن باندې مجبور کو نو هغه لزر اعظم هر دکاندار په ماسک چولی دغه صدر علامه هر دکاندار په خپل ماسک ورکوم دی بیچي او کنه تاسو دا غرضی چې زر علامه اصلاح نکوم خلکو ته دا اویرنس نو ورکوم زر علامه او ذکر وای کوم 15000 روپے جرمانه لګوم نو بیا خو تاسو د اکشن ټیک دی او کنه پرس کته دا غواړي چې اصلاح دوی شنو زر اعظم او زه به 100% ماسک په دغه پلازا کې تاسو انشور کوم اله به دغه نه بیا زر وزم نو هغه دغه ماته صبر ونکو هغه پلازا سیل کړل نو ما کاینلی مهرباني وکړئ تاسو دا خبر تاسو مونږ ځکه سره راولو چې مونږ غواړو دا چې مونږ دې پوره امپلیمنټیشن وکړو چې کوم اس او پیز راغلي دي ځکه چې مونږ کاروبارونه نور نشو بندولې سر نور مونږ دا بوج نشو برداشت کولای کوم چې مونږ باندې سرور میاشت راغلي ځکه دکاندار دا کمزور دکاندار دي هغه بوج لاندې دي اوسه پوری دي اوسه پوره کرایه نه پاتې دي اوسه پوره د بجلی بل پاتې دي اوسه پوره د ګیس بل نه پاتې دي نو مهرباني سره زمونږ هم دغه درخواست چې مونږ به خپل ځان بون کو خو بار چې کوم ګردنوا معاشره ده چې پای کې تاسو طریقې کار جوړ کړئ چې هغه خلک پای باندې امپلیمنټیشن شي بل خبره سر زمونږ د بلګور وکړه نو یو سره سبزی منډي حواله سره سبزی منډي سر ډېر غټ د لګ زمونږ دا انډستری دا او تاسو سره هغه ته زما ریکوست چې سپیشل ویزټ جوړ کړئ سر دا یو ریکوست سپیشل ویزټ زمونږ دا سچویشن ملګری با سری سر نو تاسو په خپل باندې د بګراوند ریالټي کې ډیر سيزونه وینئ نو تاسو په خپل د ډیر خدای غره واخلئ ان شاء الله یو سر زما د ریکوست چې تاسو ولته ویزټ جوړ کړئ بل سر ما د دې شمشي روډ باندې خبرو شولا نو تاسو په ورته دا خبره کړو ما چې صدا غاډو غریبانان خلک دي موږ څوک ډسټرب کول نه غواړو سر بیروزګاری ده الریډي نو چې په دغه لیول دا اکشن نه کیږي چې غاډو ورته وي چې تاسو ځین دی به خرچه دي خدا غزنه روان شي بل ځای بودريږي د بل ځای به وشړي بل ځای بودريږي نو داغه لپاره الټرنیټ پروګرام سر چې کوم ځای کې الټرنیټ پروګرام کې دي شي او غټ مارکیټ یا ګراوند کې دي شي چې الته کې دن نشي او کوم ځای کې نه چې الته کې د روډ په غاړه چې کوم ځای کې لګ روډ کولوي چې دغه د لین راخلی شي او هغه لین درنه چې کوم دی هغه د نمبر ورکړي شي چې 1 2 3 4 20 30 50 پورې څونه گاډي راتلی شي تاسو په خپل نمبر کو درېږي نو بار
نور ګاډي هم نه راځي او غشته خلک څنګه په کاروبار باندې وي دغه همدغه چینچانو والي سر دغه پکار دي سر چې چینچانو کې منګه مخ روټ ورکړی شو او هغه روټ چې کوم ورکړی شو په هغه کې ډېر خلک داسې بون شو چې بار نه څوک نشو راتللی او هغوی ته خپل لین ورکړی شو نو هغه څیزونه چې کوم دي هغه بیا په هغې باندې امپلیمنټیشن ختم شي چې ختم شي بیا مسایل راغله سر او هغه رشونو چې کوم جوړ شي د هغې نه نو هغې باندې راشي ټول سر چې دي هغه دوکاندار سره له راشي ویره ستا مخې ته رش جوړ دی دوکاندار مخې ته رش جوړ دی نو هله به موږ سر دا مسایل زموږ چې بعض وړې وړې خبرې دي خو چې به دې لږ سنجیدګۍ سره کار وشي امید دی چې زموږ ډېر مسایل به په دغه توګه باندې حل شي تاسو د دغه خبره وکړه سر نو زما یو زموږ د ملګري خبره وکړله د دې کوم زموږ خپل ساین بورډ چې لګېدلي د دوکاندار د خپل ایډورټایزمنټ چې کوم د خپل دوکان مخ ته ځاله ساین بورډ لګولی دی چې پته لګي چې یاره دا دوکان د څه شي دی دې دپاره ټول لګېدلي دي سر نو دا تاسو وګورئ دا ټیکسونه د هغې حوالې سره راغلي دي اوس بدقسمتي سر دا ده ټي ایم اے ټینډر کې او هغه د ټیکس یو ټیکادار ته چې کوم دی هغه ټینډر ورکړي چې ته به ټیکس غونډی اوس سر دا تاسو ته موږ پروف ولی شو چې د کوم شیډول ورکړی دی د هغه شیډول نه یو په 3 یو په 4 باندې چې کوم دی هغه بیا رسیدونه جوړوي او د خلکو نه غواړي نو په هغې مسایل جوړ دي بیا نو موږ وایو سر چې دغه شیډول چې کوم ورکړی شوی دی دا ټي ایم اے اهلکار هم د دغې کس سرپرستي کوي او هم دې د هغه سره بیا ځي او دغه کم دغه چې دی بورډونه چې کوم دي یا کم دغه دي نو پولیس په ذریعه باندې هغې هراسمنټ هم کوي ځکه چې د دې ټي ایم اے انوالومنټ ورسره وي نو چې دوی دونه کوي نو دا ولې نه کوي چې هغه ته دا وایي چې بهی تا ته شیډول ما درکړی ته په دې باندې مخکې لاړ شه نو کارنلی سر دا یو شي چې تاسو په نوټس کې وي تاسو ته باقاعده دعوت درکو کمشنر صاحب ته دعوت ورکو چې هغې څومره زموږ ملګرو مسایل هغې ځان سره نوټ هم کړل واورېدل او هغې دلته کې مردان چیمبر اف کامرس ته راغله هغې د هر څه وکتله زموږ استاد سره یو نشست وشو د هغې حوالې سره به هغې پر تفصیلي خبره هم وکړي او روان هم کړي تملي به انشاءالله زموږ تاجرانو سره په جاینټ وینچر باندې انشاءالله هغې تاسو ته بیان کړي هغې ته دعوت دی چې هغې خدمت او زما دا خیال دی چې زه د ګاډو لم نمبر ورکوم چې د 100 نمبر ګاډۍ والا چې دا نو دا به که فرض که دا په شهیدانو چوکي نو دا به بیا په مقام کې دغه نشي خرڅولی ګرځي به نه نو انشاءالله دغه ته هم خیال دی که خیر دا به ښه دا موټرسیکلې چینګچانې او رکشې دې له موږ څه سیسټم راوړو چې یو خو دغه چل دی چې روټس پرمټ به ورکوو یو له څه داسې سیسټم هم راوړو چې دوی دا غرول مرول او دا یو ځای بل ځای یو بل نه په سورلۍ کې مخکې کېدل چې دا چل نه کوي چې دا چل به کم از کم موږ شروع کړو چې نه بس داسې یو به وځي او هغې کې به سورلۍ کېني که هر څوک یې لومبی به چې هغه کومه رکشه ده نو هغې کې به چې کومه لومبۍ ولاړه د هغې نمبر د هغې کې به کېني چې هر څه بیا که نه وي نو هغه دې پکې نه کېني به څو پورې چا نه وي ډکه شوي بله به نه